د امریکا له لوري نښه شوې سیمه کې هیڅ جسد نه دی موندل شوی. سلام، ستړي مه شئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بي پیلوټي الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جوی بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې د جولای 21 په سهار د امریکا په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزهري په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکا د چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیلو پاور ډول توغندي څخه کار اخیستل شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادۍ راډیو د یو پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د په برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي دي او د ده په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. هغه وایي تر اوسه د دغه ټولو موضوعاتو تر څېړنو لاندې دي. کوم جسد هم موږ نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي دي. د متحدو ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت په دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو، که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ زموږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ.